وفد نجران په نخم کال د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ تنه مرګري شو مدینه منورې ترالو او دا نجران خار د یمن په غټو خارونو کې یو خار دی او دې ته نجران ځکه ویل شي چې دې خار تړومبه نجران ابن زید راغلو کوم سړی چې نجران نومو دې دغه تړومبه راغلو ته په نوم باندې دا خار آباد شو نو ځکه دې ته نجران ویل شي دې شپږ تنه رالو دا عیسایانو ډېر په یو دبدبه باندې او په یو لوی دغه باندې را روانو مدینه منورې ته چې کله دوی راورسېدل مدینه منورې ته د دوی مشري ابو حارثه کوله او د ابو حارثه اصل کې و عربي خدای تل او الته کې یمن ته او الته بیا عیسائی شو او علم ډېر حاصل کړو نو خلکو به ډېر زیات قدر کو د خپل ګرجي امام جوړ کړو د ابو حارثه نو دا ابو او بل بکیو داغه نومو سید اهم دغه کبیری مشري کول دا درې تنو سید اهم او دریم پکیو عبد المسیح عاقب نو دا عبد المسیح عاقب د قبیله امیر وو او دا اهم چې دا په منزله د دوی د بادشاہ وو او دا ابو حارثه چې د لوی راهب وو د دوی دا درې تنه غټ کسانو په قافله کې رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراور رسیدل چې د مدینه منورې ته راور رسیدل نمازګر منشه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته پر مسجد نبوي کې ول ځای تیار کړي سیادت تجدید ته پاتش دوی له ځای تیار شو لکه هم دوی کې راستل د دوی د مانزه ته امراغه چې کله د دوی د مانزه ته امراغه دوی پاسې د منځ کو صحابه کرام دې پرې نه خدای تاسو د خپل طریقه مونږ نشي کولای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په مدینه اجازه ته ورکه اجازه چې مونږ کی دوی مشرق طرف ته مونږ کو مخه کو مغرب قبلی ته مخ کو کنه د قبلی طرف ته شا کړو مشرق طرف ته مخ کو خپل منځ وکړو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبري شروع کړې د وفد نجران اول خبره د دوی داوا تاسو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته بندوي او موږ ورته د الله زوی وایو دې باندې د نبی علیہ السلام سره خبري شروع کړې په عبادت او په اولوہیت د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هغه الہ نه دی نه د الله زوی دی نو دوی ورته وایي چې د الله زوی نه دی نو پلار یې څوک دی راته ته وایي عیسی علیہ السلام په دې پلار پیدا شوی دی کنه نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ته وایي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی نه دی نو پلار راته وایي پلار یې څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اول دا تاسو کو تاسو ته خدا معلومه ده کنه چې دا زوی د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي د پلار د بدن جز وي کنه او بالکل دا منو چې دا د پلار مشابه او د پلار د بدن جز وي ښا د دې خدای د نتیجه وروته چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله جز دی او د الله مشابه دی او الله تبارک وتعالى چې ليس كمثله شيء دا په مثل اوس شی نشته ولم يكن له كفوا احد دا په مثل هیڅ نشته نه د الله جوشته نه د الله مشابه شته دا خو سره معنی کنه څنګه بالکل منو د الله نه جوشته نه مشابه شته جو خبره تاسو نبی عليه الصلاه والسلام دا خبره کو تاسو ته معلومه ده چې په الله باندې مرګ ناراضي الله يموت ذات دا خو سره معنی کنه دې سایان او په الله تبارک وتعالى باندې مرګو ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ان عیسی یاتی علیه الفناء عیسی علیہ السلام باندې پناه راضي عیسی علیہ السلام بس راضي پناه خدای څخه ګوره د دې الزامي جواب سو د دې الزامي جواب دا چې نبی علیہ السلام ته تاسو کو چې په الله مرګ راضي دی نه نبی علیہ السلام ورته تاسو ویل شو کنه چې عیسی علیہ السلام خو فات شوی دی او څه شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې الله نه حق خبر چرته نه راوستا اگر چې د مقابل سره به جګړه وا خدای نبی اسلام په جبه باندې چرته نه حق خبره نه راغلی نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې فرمایل و ان عیسی یاتی علیه الفنا په باندې په پنا راضی تاسو نه پنا پر راغلی پاتې پنا به راضی اشاره و دې خبره ته چې عیسی علیہ السلام خو تاسو وایي چې قتل شوی ګوره نه دی اسمانونو کې ژوند دی او بیا به راځي دا غي نه پس په پیسه راځي پنا راځي نو د مناظره میدان دی د جنگ میدان دی د دې الزامي جواب دی چې تاسو په عیسی علیہ السلام مرګ راغلی نه څنګه الله شو په نبی علیہ السلام فرمایل نه پاغه باندې بس راځي پنا به په آینده کې راځي ها
بل خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو سره تاسو منئ کنه چې الله تبارک وتعالى په هر چیز باندې قائم دی او ټول مخلوق ته رزق ورکوونکی یو الله دی. آیا عیسی علیہ السلام رازق دی؟ دی وینا ان عیسی علیہ السلام رازق نه دی. بیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په الله تبارک وتعالى باندې پزمکه او اسمانونو کې هیڅ شی پټ نشتا، هیڅ شی پټ نشتا، هر څه الله تخکار دی. په الله باندې یو شی مجهول نشتا. آیا تاسو چې چاته الله وایي هغه د ځمکې او د اسمانونو په ټولو حالاتو باندې پوه دی؟ دی بیا وویل نه. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی تاسو خدا منه کنه چې عیسی علیہ السلام مور مریم بیبی ده او دا هغه پر رحم کې پیدا شوه دی او دا شکل صورت ورته الله ور کړی دی، دا خو منه کنه وی او دا منو وی چې کوم انسان په خپل پیدایش کې غیر ته محتاج دی، کوم انسان خوراک ته محتاج دی، بول براس ته محتاج دی، هغه الله کې دی، هغه الہ کې دی شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی مریم بیبی چې د عام زنانو په شان خوراک هم سکاو سکا کېم کو په عیسی علیہ السلام باندې حامل شویم دا د په ګډ باندې اغستم دی. بیا د عام ماشومان په شان چې کله یو ماشوم پیدا کیږي دا شان دی پیدا شوی هم دی. آیا نو د مور الہ کې دی شي؟ عیسی علیہ السلام پیدا شوی د مور د ګډ نه دی الہ کې دی شي؟ ټول خبرې چې دی ووري دي کنه په خپل په سوچ کې پروتل چې دا مونږ سوایو او به هر حال په خپل ضد باندې ولاړو، په خپل ضد باندې ولاړو نه منو مونږ دا خبره چې هغه د الله زوی نه دی. الله تبارک وتعالى د سوره آل عمران د اولنی آیاتونه نازل کړو. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق دا لا اله الا هو العزيز الحكيم پر د آیاتونه شو نازل شو. کله دا نازل شو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اسلام راوړی، تاسو راغلی شپې ته نه اسلام راوړی. دی ورته کوم اسلام؟ خو مخکې مسلمانان یو، څه اسلام راوړو؟ خو مخکې مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاسو ایمان او اسلام څنګه صحیح کې دی شي چې تاسو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله زوی وایي؟ تاسو شرک کړی دی، تاسو د صلیب عبادت کوئ، د صلیب، او تاسو خنزیران خورئ. درې خبرې ته نبی علیہ السلام وکړي. تاسو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وایي، د صلیب عبادت کوئ او دا رنګ خنزیر خورئ. نو په اسلام کې خدا درې واړه خبرې حرام دي. تاسو ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اسلام پیش کو، دوی د اسلام نه انکار وکړو، موږ نه وروړو اسلام. الله تبارک وتعالى د آیاتونه نازل کو وی دی و چې د عیسی علیہ السلام پلار څوک ته؟ الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کو وی ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم. د عیسی علیہ السلام مثال په شان د چا دی؟ د آدم علیہ السلام دی. ته د صرف پلار نشته او د آدم علیہ السلام نه مور شته او نه پلار شته. خو معنی کنه آدم علیہ السلام ته الہ نه وایي، هغه ته رب نه وایي، نه پلار شته او نه مور شته. نو د تاسو وایي چې پلار نشته او د دې وجه ته الہ وایي، نو بیا په کار ده چې آدم علیہ السلام تم څه وایي؟ الہ وایي. ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. او بهر حال بیا آیاتونه د مباهله نازل شو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تاسو زما خبره نه منئ، ما درته ډیر دلایل پیش کړو، په دلایل تاسو نه پوهیږئ. راځي چې مباهله وکړو، راځي چې څه وکړو؟ مباهله وکړو. د مباهله آیاتونه نازل شو. را روانه ورځ ده سباله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته ورغی. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل فاطمه بچیا را پاسه پرده وکړه، علی تم را روان شه، او حسنین ته حسن او حسین رضی الله تعالی عنهم دائم ځان سره روان کړو. وی راځي موږ مباهله کو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا زما اهل دی، الله دا زما اهل دی چې ما راوستلو. حسن رضی الله تعالی عنہ د یو لاس نیولې دی، حسین رضی الله تعالی عنہ په بل لاس کې نیولې دی. حسنین د لاسونه نیولې دي. د نبی اسلام شاته فاطمه رضی الله تعالی عنها او د فاطمه رضی الله تعالی عنها شاته علی رضی الله تعالی عنہ. دا پنځه کسان را روان شو.
چې را روان شو رالو نبی علیہ السلام فرمایي ما خپل خاندان رستنه دي تاسو را روان شو چې راځي مباهله وکړو راځي چې مباهله وکړو ګوره فاطمه رضی الله تعالی پرده کړې و او فاطمه رضی الله تعالی چرته د کور داسې نه دراوتی او چې د الله د توحید مسله شو کنه نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی فرمایي بچی را پاس راوځه د الله د دین مسله شو فاطمه رضی الله تعالی پرده کړې وا په پرده کې ولاړه ده مخې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ دی او شاته علی رضی الله تعالی ما یو ځکه اوریدلی دي یا مې لیدلی دي و چې فاطمه رضی الله تعالی روانه وکنه نو علی هم شاته ته دغه د خپل د نخ به په خپل خپل رانولي د فاطمه رضی الله تعالی د خپل د نخ به په خپل خپل باندې ورانولي چې د فاطمه د قدم نخم چاته پاتې نشي دا چې په کمزای قدم دی هغه نه خمسو کو نه ني علي رضی الله عنه په شاته روان هغه نه خبرانه ولي دومره پردهدار زنانه دومره پردهدار دا مونږ ته اسلام دا خي چې زنانه یقینا په قدر ضرورت د کور نه راوتې شي چې کله ضرورت راغی زنانه د کور نه راوتې شي یقینا په قدر ضرورت زنانه راوتې شي خو د پردې په بیا هم خیال ساتي د پرده په بارته نه روزي دی پردو بارته نه روزي هغه فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات کېده یې زما په کټ باندې به د کجورو څانګې ورتاوي کوي چې بار چاته پته ونه لګي د فاطمه بدن ډک دی او کو تشته ځکه زما بدن یا رسول الله لیدل دی او یا علی رضی الله تعالی لیدل بل چا نه لیدل او چې د دین مسله شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی راوستله په پرده کې مخې ته په خپل روان دی او شاته پسې فاطمه د علی رضی الله تعالی دی او ډیر چاپیره حسنین روان دی چې کله دی وفد نجران دی عیسایانو اولیدل کنه چې نبی رسول خپل اهل او عیال راوستو موږ ته لږ ټایم راک موږ مشوره کوو موږ لږ ټایم راک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ټایم درته مشوره پکې وکړئ دا سید اهم نه دی دا سردار چې د دوی د قبیله چې کوم مشر د عبد المسیح ته وویل اے مسیحه تا ته پته ده د دوی مخونو ته وګوره د دې خاندان د مخونو ته وګوره وی قسم په الله کو دې مخونو د الله په دربار کې لاس اوچت کو وی زو ته یو کو دوی دعا وکړه چې الله دا غور نه لري الله به دا غور نه لري کی دې مخونو ته وګوره کو دوی لاس اوچت کو چې الله د مدینه دا غور نه لري کنه الله دا غور نه لري الله دې دعا نه رد کوي مخونو ته دوی وګوره وی کومه ته بد دعا وکړه وی قسم په الله په مخ د زمکه به یو عیسائی پاتې نشي یو عیسائی به پاتې نشي مباهله ور سره نکو ورنه تباہ او برباد بشو راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا مباهله نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا زما سره شرایط دی هغه منه یغي منلو ته تیاری خو سره مباهله نکو یہ صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله کو دی وته وې زما سره کنا الله په مخ د زمکه یو عیسائی نو فریخ وی د نجران زمکه به الله د ور نه ډک کړي و د ور نه وی په کوم ونه باندې چې مرغۍ کینه الله به دغه ونه نه فریخ ونه باندې کو دی وته وې بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شرایط کې خودل او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ستاسو حفاظت د الله د رسول ذمہواری ده ٹھیک شو ستاسو مالونه ستاسو جیدادونه ستاسو عزتونه به داسې محفوظ وي لکه څنګه چې د مسلمان محفوظ وي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کوم ستاسو فادریان دي امامان دي کوم ستاسو ګرجی دي دغه حفاظت هم د مسلمانانو په ذمہ ده تاسو علاقه ته یو لخر نه درځي نبی رسول الله صلی الله علیه دا خبرې وکړلې بیا دوی روان شو واپس رالو چې کله دوی نجران ته رانږدې شو نو د نجران خلک ورسره ډیر مخې ته راوته و د دوی استقبال را او چې کله دوی تل کنه دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زمون سره یو تن مرګره کا چې د صلح دا کوم ستاسو به کوم خبرو صلح وشو کوم پیسو صلح وشو چې هغه تاسو لراوړي وی امانتدار سره را سره ولېګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا د دې امت امین دی امین دا د دې امت امین دی په کې خیانت چرته نشي راتلی دی ورسره ولېګو دې چې لارو انت ورته ټول خلک مخې تراوته او ډیر په استقبال کې ورته ولاړو
دوی چې کوم مشر پادری وو دوی کوم کاغذ کې چې کوم شرایط لیکل شو هغه له ورکړو چې هغه له ورکړو هغه وستل په دې کې د ابو عبیده نه د دوی سره چې کوم راغلی وو کوم راغلی ته د استکرو خړه دې راتاو شو ته ضرورو هغه چې دی وګورو وی تعسل ابعد دغه بدبخت دي هلاک شي نبی رسول الله یادو د ضروري دغه بدبخت دي هلاک شي دومره ستړی شوی چې راتاو شولې دی ابو عبیده ورته وی الله دې تا هلاک الله دې تا هلاک کی وی قسم په الله چې کوم خبرې کړه پیغمبر دې مونږ دې مونږ منلې دي بیا ورته دی ورو چې تا منلې چې پیغمبر دې ایمان ته ورینه راوړي وی سو کوم ایمان به پیراوړم خو دې بادشاہانو چې را سره کړی دا ټول نه واپس علي ابي چې کوم زما عزت کړی دا نه سره واپس علي دا غیروري ورته وی ټیک شو لته دې خیال ساته خپل اوخته اوخته زه به خپل اوخ اعلی غنو دوم چې ترسو پر مدینه ته نه رسیدلې اشعار شروع کړه روان شو او مدینه منورې ته چې ورسید نبی علیہ السلام ته د الله پاک پیغمبر ماته کلمه وایا به مسلمان شو بیا دا اهم او عبد المسیح دا په نمبر باندې راتل او بیا ټول راتل مسلمانې دي نو وفد نجران کې بیا ډېر کسان شو مسلمانان شو د نجران کې بیا دوه قسمه عیسایانو یو قسم عیسایان هغه چې امین په سن پویدل هغه ټول اسلام راوړو او دیم قسم هغه چې ځان ته پوي او ایمان نه راوړو نو دا غینه به هر کال ټیکس اغستو جزیه او چې کوم مسلمان شو دا غینه به صدقات زکات راټولول نو بهر حال دا یو وفد نجرانو په نخم کال د هجرت د نبی رسول الله دین د نبی رسول الله خپل راغلی بیا دوی هم شو مسلمانان شو دغه درې تنه مشرانو ابو عبیده او دارنګ سید اهم او دارنګ عبد المسیح دا درې ور دا یو پکې پادری او دا دوه مشرانو د قبيله دوی رالو نبی رسول الله سره خبرې وکړي په دغه ځای کې د آیاتونو د مباهله نازل شوی قران کې چې کوم آیاتونو د مباهله دي دا چې کله وفد نجران راغلي د نبی رسول الله خو له مناظره ور سره کوله او نبی زما هر قسمه دلایل بیان کوي دوی د هر قسمه دلایل نه انکار کوي نو آیاتونو د مباهله رالو چې الله پاک پیغمبر دوی اسینه باندې مباهله ور سره وکړي